د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت له لوري 200 ټنه نشهیي توکي وسوځول. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت نن ورځ شاوخوا 200 ټنه بېلابېل ډوله نشهیي توکي په رسمي مراسمو کې وسوځول. په دې مراسمو کې د یاد معینیت معین الحاج شیخ محمد قاسم خالد، د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانی او ګڼ شمېر دولتي او امنیتي مسؤلینو ګډون کړی و. د خوښۍ ځای ده چې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د فرمان د تطبیق په موخه هغه فرمان چې دغه فرمان د تطبیق په نتیجه کې به بشر په مجموع کې انسان له هغه مهلک مرض نه نجات مومي چې هغه د اعتیاد مرض ده. د همغه فرمان د تطبیق په موخه باندې موږ تاسې دلته نن راټول سوي یو. قدرمنو اسلامي امارت په جریان د دې 4 کلو کې د افغانستان د ملت لپاره د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي او فلحال هم د همغو لاسته راوړنو په درشل کې په خدمت کې لګیا ده. په ټول افغانستان کې د امنیت تأمینول چې دا د ټولو افغانانو یوه ارزو او تمنا وه. الحمدلله د کورنیو چارو وزارت د قهرمانو مجاهدینو د غازیانو د کوششونو په نتیجه کې په سراسر افغانستان کې امنیت تأمین شوی ده. تر هر څه نه چې ډیره مهمه ده ټول افغانستان بیا په افغانستان په ملت کې د موږ هغه ځوانه طبقه د افغانانو 80% دا ځوانان تشکیلوي، خو د موږ دغه ځوانان د اعتیاد په مرض باندې مبتلا وو. د نشهیي توکو کښت اوج ته رسېدلی و او همداراز د نشهیي توکو قاچاق د افغانستان دغو قاچاقبرو ملکونو د لیست په سر کې و. د اسلامي امارت له راتګ سره چې کله عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه فرمان صادر حکم یې وکړ چې له نن نه بعد به د نشهیي توکو کښت په افغانستان کې بند وي او همداراز د نشهیي توکو قاچاق دا مطلقاً بند په داخل د هیواد کې او له هیواد نه بهر. قاچاقبران یا په مجموع کې د شیطان لښکر چې دا د بشر دښمنان دي، هغوی بیا هم کوشش کوي په ماهرانه شکل په مختلفو تکتیکونو سره دا د قاچاق سلسله په مخ باندې بوزي. خو اما چې کله د عالی قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله ورعاه حکم صادر سو، مشخص مسئولیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل سوی و او بیا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت دا دنده درلودله تر څو د دغه فرمان په تطبیق کې ګړندي ګامونه اوچت کړي. دا کوم مواد چې د تاسې مخې ته اوس موږ دلته راوړي دي دا تقریبا د نشهیي توکو هغه مختلف انواع دي: شیشه، چرس، تابلیتکا، زیکپ، هیریون، تریاک، بنگدانه، تیزاب او دې ته ورته مختلفه هغه کیمیاوي او طبعي نشهیي توکي دا د مجاهدینو له طرف نه او د مسؤلینو له خوا نه راټول سوي دي. البته قاچاقبرانو د دې په لیږد کې او د دې په قاچاقو کې مختلف تکتیکونه کارولي دي او په ډیر ماهرانه شکل یې غوښتل چې د دې قاچاق په داخل د ملک کې له یو ولایت نه بل ولایت ته وکړي او بیا له دې ملک نه بهر قاچاق کړي. خو الحمدلله د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې د معینیت قهرمانو مجاهدینو چې کومه مسلکي روزنه دوی ته ورکول سوې وه، د همېغې روزنې په نتیجه کې د قاچاقبرانو د دغه قاچاق مخنیوی په ډیر ماهرانه شکل سره کړی ده. نو په جریان د دغه یو کال کې یا تر کال نه هم کم تخمینا 2 لکه کیلو
مختلف نوعه د نشهیي توکي چې د تاسې مخې ته پراته دي دا د مسؤلینو لخوا نه راټول سوي دي په جریان د دې یو کال کې. د دې هغه قاچاقبران، مظنونین یا ساقیان چې هغه د مجاهدینو لخوا نه گرفتار سوي دي او بیا محکمې ته حواله سوي دي، بعضې محکوم سوي دي او د بعضو دوسیې اوس هم تر کار لاندې دي، تر جریان لاندې دي. تقریبا د 900 کسانو په تعداد قاچاقبران، ساقیان دا گرفتار سوي دي چې هغه کومو کسانو حکم ور باندې سوی ده هغه اوس فلحال موږ سره په محبس کې هغه د قید شپې تیروي او د کومو کسانو دوسیې چې تر کار لاندې دي هغه به هم انشاءالله په لنډ وخت کې د محکمې د حکم په اساس باندې مجازات شي. همداراز دغه کوم مواد چې گرفتار سوي دي د دې گرفتاري خو د مرکز د زون په چک پاینټونو کې یا د کشفي معلوماتو له مخې نه په دغو د مرکز د زون په مربوطو ولایتونو کې د دې گرفتاري سوې ده. خو چونکې دا مرکز ده امکان دی ولري چې قاچاقبرانو به له شمال نه، له جنوب نه، له جنوب غرب نه، له شرق نه به هم مواد غوښتل چې دې خواته را انتقال کړي. نو دلته د موږ چې کومې دروازې دي کابل ته د داخلېدو هلته د موږ هغه دقیق چک پاینټونه موجود دي چې د مجاهدینو دغه مسلکي روزنې په نتیجه کې په دغو دروازو کې هم چې هغه کوم ماهرانه تکتیکونه موږ کارولی دي د قاچاقبرانو مواد موږ گرفتار کړي او ضبط کړي مو دي چې دا د اوس د عامغه حکم د تطبیق په خاطر باندې او بیا د ښه تاکید په خاطر اختصاصي محکمه چې هغه د همدې معاینت مربوط یوه محکمه ده د هر گرفتاري په صورت کې دوسیه جوړه سوې ده، بیا دوسیه محکمې ته حواله سوې ده، بیا د محکمې د قضاتو له طرف نه په هغه باندې حکم سوی ده، مظنون چې مجرم ثابت سوی ده هغه زندان ته بوول سوی ده او هغه مواد دلته له موږ سره په ډیپو کې مورلاکو چې د یو معذب هیئت له مخې نه هغه مورلاک موږ پرون خلاص که او هغه مواد مو تقریبا په 1800 موټرو کې دلته دغه هیئت په مخ کې را انتقال کړله چې اوس به انشاءالله د همغه حکم د تطبیق په موخه باندې دغه مواد به ټول حرق کیږي. د نشهیي توکو د سوځولو دا لړۍ د کورنیو چارو وزارت د دوامدارو هڅو یو مهمه برخه ده چې موخه یې د نشهیي توکو د تولید، قاچاق او استعمال مخنیوی د سالمې ټولنې رامنځته کول دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانی ویل اسلامي امارت مشرتابه د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه د ملي او شرعي مسؤلیت بولي او دا بهیر به تر هغې دوام ولري چې تر څو هیواد مو له دې ناوړې پدیدې څخه په بشپړ توګه پاک شوی نه وي. افغانستان یکی از کشورهایی بود که مرکز تولید و پروسس و قاچاق مواد مخدر میشه، ولی الحمدلله با شفقت مقام رهبری امارت و با مصرف کردن اکثر نیرو و انرژی خیش را در این قسمت شما مشاهده میکنید که به میلیاردها مصارف در قسمت محو مزارع کوکنار و بدیل معیشت مواد مخدر و همچنان شفاسازی مواد معتادینی که در قسمت داشتیم که شما شاهد هستین که امروز در سرتاسر افغانستان معتادین به نظر نمیه. این فقط قاطعیت امارت اسلامی افغانستان بوده، چون به صفت یک نظام مسئول و مترحم که تعهد کرده بود به ملت خیش که همه مسئله هایی که از قبل مانده، چنانه که جناب شیخ محترم وضاحت خوبی ارشاد فرمودن که در قبل و میلیاردها دلار در قسمت مبارزه با مواد مخدر می آمد، ولی او بیشترش در قسمت تولید و پروسس و قاچاق مواد مخدر استفاده می شد. مسئولینی که اینجا موظف بودند در اداره قبلی همیشان به این قسمت ها دست داشتن و در فساد دخیل بودن. حتی خارجی ها که بسیار ماهرانه و بسیار قاطعانه که تیاره ها پر می شد از میدان های بین المللی کشورها عبور می کرد، کسی از اونا پرسان نمی کرد. پس افغانستان مرکز مواد مخدر شده بود، معتادین به کدام اوج خود رسیده بود، ولی امارت اسلامی افغانستان به شفقت مقام رهبری و به مبارزه بسیار حکیمانه و قاطعانه مواد مخدر معینت وزارت امور داخله که الحمدلله امروز نه معتاد به شما در سر کوچه دیده میشه در بازار در سرتاسر افغانستان و مواد مخدر هم به صفر نزدیک شده. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد راپوری را به نشر سپارده بودند
ما بخشی از این راپور را ستایش میکنیم، تقدیر میکنیم که اونا حقایق را انعکاس داده بودند و از وقت‌های زمینی که در افغانستان مبارزه جدی که در راستای مواد مخدر و محو مزارع کوکنار و سایر بخش‌های مواد مخدر شده بود، اونا حقایق را اعتراف کردند که امارت اسلامی افغانستان، یعنی آماری پیش ما هست که در سالهای جمهوریت در حدود 300,000 هکتار زمین مزارع کوکنار بود داخل افغانستان و همچنان بخش دیگری راپورش هم خیلی جای ستایش بود که اونا این حقایق را ضمنی اعتراف کرده بود. اگرچه ما میخواستم باید وضاحت شوه، چون ما گزارش های داریم، دلایل و مدرکی داریم که از کشورهای منطقه اقسام مدرن مواد مخدر که شما امروز در کشور بعضی اقسامش را میبینید، با وجودی که مبارزه شده الحمدلله و بسیار مقداری کم است و مجرمین هم خیلی حرفه‌ای کار میکنند. در ضمن از اینکه نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر هم الحمدلله تعلیم و تربیتشان را خیلی توجه شده و در اولویت کاری معینیت وزارت امور داخله قرار داره که اونا خیلی حرفه‌ای تعلیمات برشان داده شده، دراز مدت، کوتاه مدت. با وجود از او باز هم اقسامی هست که از کشورهای منطقه و خصوص پاکستان صریحا میخوایم که نامش بگیریم که اونا امروز مرکز مواد مخدر شده. بخش راپور دفتر مبارزه با جرایم و سازمان ملل متحد هم به این قسمت اشاره داشت و راپورهای رسانه‌های بین‌المللی را هم شما شاهد بودین که اونا اعتراف کردن که قسمت بلوچستان امروز مواد مخدر وجه اقسام مدرنش تولید هم میشه و مزارع کوکنار هم وجه بیشتر شده. امارت اسلامی افغانستان مبارزه بسیار خوبی را در راستا داشته. ما با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه با سازمان‌های بین‌المللی در تماس هستیم، جلسات هم داریم، ولی میخوایم به صریح بگیم که امارت اسلامی افغانستان این دستاوردی که بعد از امنیت الحمدلله بزرگترین دستاوردی که امارت اسلامی داره و امنیت است، بعد از امنیت مواد مخدر و مبارزه با آن هست. شما دیدین که به صفر رسیده و همه جهانی‌ها شرق و غرب به این معترف است که امارت اسلامی افغانستان در وقت کم با امکانات محدود بهترین مبارزه کرده، مواد مخدر هم به صفر رسان، مزارع کوکنار هم از بین رفته، به هزارها فابریکه های تولید و پروسس مواد مخدر از بین برده شد.